وال سټریټ ژورنال وایي کابل کې د فاطمینو ډله فعاله شوې او د طالبانو جنګیالي یې وژلي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په اے اف جی پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. اے اف جی پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. وال سټریټ ژورنال خپرونې په یوه تازه راپور کې ویلي چې د ایران فاطمینو ډله په کابل کې فعاله شوې او یو شمېر طالب جنګیالي یې وژلي. د دغې خپرونې د راپور له مخې یاده پیښه د کابل په لویدیځ دشت برچي سیمه کې رامنځته شوې. د وال سټریټ ژورنال د دغه راپور په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. فاطمینو ډله د ایران په عراق او سوریه کې د شیعه ضدې ترهګرۍ ډلې داعش خلاف له سینه ضدو شیعهګانو څخه جوړه شوې وه چې افغان شیعهګانو نه یې هم جنګیالي پکې جذب کړي وو. په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو له پیل سره د فاطمینو ډلې د فعالیتونو د پیل خبر هم ورکړل شوی او یو شمېر ایران پلوه سیاسي او مذهبي تیوري یې ملاتړي ګڼل کېدل. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.